زر کیسې او یوه شپه. دریمه شپه چې پخه شوه نو د نیازدې په هوس له خپلې خور شهرزادې څخه هیله وکړه چې زما د زړه سر خورې استا پاته نکل خو پوره که. شهرزادې د دې په ځواب کې وویل په ډیره مینه او خوښۍ. وروسته یې پاچا ته د احترام سر ټیټ کړ او د خطاب په توګه یې ورته وویل بختوره پاچا، را رسېدلي روایتونه وایي چې کله دریم بوډا خپله هغه قصه پوره کړه چې تر هغو نورو نکلونو وحشتناکه وه، نو دې ته دا هم عجیبه وایسېده او له حیرت څخه یې د خوښۍ ژبې پر وټکولې. په نتیجه کې د غاترې میړه ته وویل تا ته هم د سوداګر د ګناه پاته برخه در بخم او ستاسې په لنګوټه کې در خوشی کوم. سوداګر بوډاګانو ته مخ ور واړاوه او له دوی څخه یې د زړه له کومې مننه وکړه. دوی هم په خپل نوبت هغه ته د دې ژغورنې مبارکي وویله. بیا نو له دوی څخه هر یوه کومې خوا ته مخ ونیوئ او په خپله لاره ولاړئ. شهرزادې په دې پسې زیاته کړه دا نکل چې هر څونه تاسې حیرانونکی او عجیب هاروونکی وګڼئ خو بیا هم د ماهیګر د نکل ځای ته کورټ نسي رسېدلی. د پاچا چې دا خبره تر غوږ سوه نو یې په ډېره علاقه وپوښتله هغه بیا څنګه نکل دی؟ شهرزادې د نکل د کولو دپاره سمه تیاري ونیوله او د نازکې مسکا په سرو شونډو یې وویل نیکمرغه ټولواکه، نکلي روایتونه وایي چې په کوم وخت کې یو عمر خوړلی ګوبیر ماهیګر و چې د زړهتوب آخري درجې ته یې ژوند رسېدلی و. د یوه ماینه درلوده او 3 اولادونه خو په خپل ټول ژوند کې له خوارۍ او نیستۍ څخه نه ووتلی. د ده عادت دا و چې هره ورځ به د کبانو جال نه کم او نه زیات 4 ځلې اوبو ته وغورځاوه او په دې 4 پلا کې چې به هر څه لږ یا ډیر په لاس ورغله په هغه به یې د کور گزاره کوله. یوه ورځ له عادت سره سم غرمکۍ مهال له کوره راووت او د سمندر غاړې ته یې ځان ورساوه. خپله ټوکره یې له څټه راښکته کړه، لمن یې ټوله راوغښتله، په سمندر ورګډ سو او تورې اوبو ته واچوه. څو شېبې ورته وکتل خو چې د ماهیانو تور په اوبو کې ځای ونیوی د تور پړی د راکشېدو دپاره په لاس کې چمتو کړ. کله چې دی د جال په دروندوالي پوه سو نو یې هڅه وکړه چې هغه راکش کړي او له اوبو یې راوباسي، خو ده چې هر څه راکشاوه او وزرونه یې په وهل هغه نه راختی. بیا نو ماهیګیر د تور پړي په لاس کې ټینګ نیولی او له اوبو څخه غاړې ته راپورته سو. موږی یې په ځمکه کې ورته ټک واهه او د جال د راکشېدو پړي یې ورپورې وتړل. وروسته یې نو خپل کالي ورته وغورځول او د تور پر روده په اوبو کې پسې ورغوټه سو چې هغه پکې شیدو راوباسي. په ډېر زور او د نس په خوږو یې بالاخره په څکولو د اوبو څنډې ته راوستی. دی نو د زیاتې خوشحالۍ سره له اوبو څخه راووتی او ژر یې خپل کالي بیرته واغوسته. وروسته یې د تور پر خوا ورټوپ کړه څو وګوري چې څه شی په بند شوي دي. تور چې راوایستی نو که ګوري چې مړ خر په هغه کې بند سوی دی او د ده جال یې هم ښه پر چم ورڅېرلی دی. ماهیګر چې دا حال ولیدی نو بېسده غمجن سو او له حسرته څخه یې په لوړ اواز وویل لا حول ولا قوة الا بالله. دا هم عجیبه روزي ده چې پاک خدای موږ ته راکوي. خپل سر یې په دواړو لاسو کې ټینګ ونیوی او په ګړمبجلي اواز یې دا بیتونه له ځان سره زمزمه کوله د شپو ستړو مزلو ته چې تا ځان دې ورسپارلی، چټي خواري مه کاږه که تکړه یې یا لوېدلی، د وچو هلو ځلو له تلاښه لاس په سر شه، ډوډۍ ته په کوښښ سره څوک نه دی رسېدلی. یوه ته پر تیاره وررسیږي چې څه غواړي، هابل وي د خواریو په شکنجو کې نښتېدلی. دا دنګې ماڼۍ ټوله د خټګره د لاس تڼا کې خو خپله یې تر اوسه یو کورګی نه دی موندلی. که خوار د دې توپیر و نیمګړتیا ته ګوته نیسي د کلي خامې بولي خوهېدلی او ښیلی. تر سندرې وروسته یې ځان ته وویل چمتو سه، که د خدای رضا وه هرومرو به یې یو څه رحم لاوسي. بیا یې نو له جاله څخه د خره لاښ وایستی او جال یې ښه ونښتېځی. په دې پسې یې تور وغوړاوه او اوبو ته ورګډ سو. بسم الله یې وویله او جال یې سمندر ته وغورځاوه. څو شېبې یې ورته وکتل چې تور ښه په اوبو کې تل سو او قرار یې ونیوی. کله چې هغه دروند سو او بندش یې تر د مخه لا ټینګ ایسې دی نو ماهیګر داسې خیال کاوه چې ښایي یو غټ ماهي په بند وي. دا وار یې بیا تور په موږي پورې وتاړه او په خپله یې هم کالي ورته وغورځول. اوبو ته پسې ولوېدی او لاندې ورغوټه سو چې جال له بندېدو څخه راخلاص کړي. دا پلای د ماهي په ځای یو غټ منګی په تور کې بند سوی و چې له ریګو او خټو څخه تر خولې پورې ډک و. ماهیګر چې دا پېښه ولیده نو له ډېره ګرومه څخه یې په زهیر اواز دا بیتونه زمزمه کړه قسمته تا ګوټلی او ځپلی یم پوره، نو بس کړه نورې ټکې مې په سر مه اوروه. تا ماته ونډه نه ده راټاکلې د ښادۍ او نه دې غټولې په انعام یم د خوارۍ.
زه راغلم چې ګوندې لاس ته راوړم ګلا، خو ګورم چې په برخه نه ګوله سوه نه مولا. عجیبه په ژوند مستی په چړچو کې شوداګان، څه ویاړ ده چې په شنختو نمانځل کېږي هوښیاران. منګی یې له ډېره خشم څخه ایسته وغورځاوه، په داسې حال کې چې له ځان او جهان څخه یې بد راتله. ماهیګر بیا له وچې ناچارۍ څخه تور سره وغوړاوه، سره واړوه راواړوه او له بندو خاشو ماشو څخه یې ښه پاک کړي او ټینګې ونښتېځئ. له لوی خدای جل جلاله څخه بخښنه وغوښته او د دریم ځل لپاره یې جال سمندر ته ارتاو کړي. یو څه د رنګ یې ورته وکتل چې تور په اوبو کې ښه ځای په ځای سو. دا پلای چې جال راکش کړي نو په هغه کې د سر کوپړی، کودرکي او زاړه هډوکي ومیندله. خورا زیات خواشینی سو، په ژړا کې دا بیتونه وویل: د تور تندي قسمت د چې لا نور پسې تورېږي، قلم دی وهل سوی چې هیڅ نه په بله کېږي. یوه مې نه دوی کېږي د خواریو په یرغل کې، کلونه راڅه تښتي او عمرونه مې تېرېږي. آسان مې ټوله مړه او خوره مې ګوډ سو یو مخیزه، بارونه د ژوندون زما په څټ باندې رالویږي. بېوزله ماهیګر له ډېرې ناچارۍ څخه سر د اسمان خواته جګ ونیوی او په لوی غږ یې کوله وکښه: زما پاکه ربه، ته خو ښه پوهېږي چې زه هره ورځ صرف 4 ځلې خپل تور اوبو ته اچوم، او نن چې ما تر اوسه 3 وارې اچولی دی، ته وینې چې هېڅ شی مې لاسته نه دی ځینې راغلی. لویه ربه، ته خو وکړه چې دا پلا مې یوه روزي په برخه سي. ماهیګر د خدای نوم یاد کړی او جال یې اوبو ته وغورځاوه. یوه شیبه یې ورته وکتل څو چې هغه په اوبو کې کښېناستی او ورپسې یې د راکښېدو هڅه وکړه. هر څه زورونه یې چې پر ووهل، خو جال داسې ټینګ و چې له ځایه نه ښورېدی او له اوبو څخه نه راختی. داسې معلومېده چې په تل کې ښایي یو چیرې بند سوی وي. ماهیګر په خورا آسماني حالت کې وویل: لا حول ولا قوة الا بالله. په دې لا حول پسې دا بیتونه له خولې څخه جاري سو: دا څرنګه د دنیا د زړه مې چې وي، خلق مې تنګ دی، تقدیر بلا وهلی مې له ما سره په جنګ دی. چې ګام اخلم په مخه، پر خوله موښلم غزارېږم، دا ژوند مې د دردونو او غمونو یو ګړنګ دی، او څاپېړې مې له مخه لاس نه اخلي په دعاو، څاپېړې مې له مخه لاس نه اخلي په دعاو. یو زه د ټکو ښکار یم، که بل هم زما په رنګ دی. بیچاره ماهیګر نو بیا کالي ورته وغورځول او په خپل تور پسې اوبو ته ورشوه سو او هلته غوټه سو. ډېر زور یې د جال په راپورې وهلو واهه او د نس په چړکو یې تر وچې پورې په کشېدو راوڅکاوه. که ګوري چې دا پلای په جال کې د ژړو مسو یوه چاټۍ یعنې خم وموندله او سربیرنه داسې ښکارېده چې منځ یې له یوه شي څخه ډک وي. د دې چاټۍ خوله په سر په باندې کلکه مهر سوې وه. د مهر په مخ باندې د سلیمان بن داود علیه السلام د ګوتمۍ چاپ ټاپه سوی و. ماهیګر چې ورته وکتل نو له خوشحالۍ څخه باغ سو او له خوښۍ څخه یې نارې کړې: دا چاټۍ به د مزګرانو په بازار کې خرڅه کړم، ځکه ژړ یعنې مس یې د 10 دینارو له ارزښت سره برابرېږي. وروسته نو ده سره وښوروله او په وزن درنه ورته ایسېده. خو څرنګه یې چې خوله ډېره ټینګه تړلې وه او د ده هم زیات سودا په بنده سوه، نو یې له ځان سره وویل: یو ځلې کاشکې تر مخه زه په خپله وګورم چې څه شی پکې دي. تر پرانیستلو وروسته چې د منځ شیان یې هم را معلوم سي، بیا به یې نو یوه مخیزه بازار ته د خرڅېدو دپاره یوسم. بس سمدستي له جیبه چاړه راویست او د خلبوري پر سر د سرپو توږلو ته وجوغېدی، څو چې هغه یې له چاټۍ څخه بېله کړه. د چاټۍ خوله چې خلاصه شوه نو یې هغه سرکول کړه او ښه یې وڅنډله، څو چې د منځ شیان یې لاندې پر ځمکه راتوی سي او ده یې راټول کړي. هر څه یې چې په لاس وټکوله او بیا یې وټکوله، له هغې څخه هیڅ راتوی نه شول. ماهیګر هک پک اریان پاتې سو چې څرنګه دغه شان کلکه بنده سوې چاټۍ تشه توره خالي وي. دوی لا دا خبره نه وه کړې چې له چاټۍ څخه یو تور ګاټه دود پر راوتو سو چې د سترګو په رپ کې سر د اسمان تر اوریځو پورې ورسېدی او د مځکې پر مخ هم ډېر غونډ او پنډ سو. د دود لوخړه چې له چاټۍ څخه ټوله د باندې راووته نو سره یو ځای سوه او پر رپېدو کې په یوه عجیبه بلا دیب ته بدله سوه چې اوږې په وریځو ننوتې او د پښو لویې څپېړې پر مځکه باندې لګېدلې وې.
بېنمایا سر یې داسې ایسېده لکه غټه ګنبته چې یې پر اوږو راخیستې وي او بې ډوله اوږده لاسونه یې له اوږدو ګوتو سره د خاښۍ یا چارخاښۍ په څېر ښکارېدله. پښې یې نه وې چې تیارې خادې وې او خوله یې د یوې تورې سمڅې په شان یو لوی سوپ و. غاښونه یې کټ مټ تیرو بیرې سنګرې وې او ګمۍ یې دوه تور دودکښان وو. سترګې یې د سکروټو په څېر تکې سرې وې چې له کتو څخه یې د سړي طرحه کېدله. دی نو یو مخیزه داسې زموخته تک تور بېډونګ او ناشولټه اشاو چې د هر چا کرکه ځینې کېده. ماهیګر چې دغه دی ولیدی نو غړي وتښتېده، بدن یې پړک واخیستی، غاښونه یې وکړپېده، په ستوني کې یې ناړې وچې شوې او لارو ګودر ځینې ورک سو. دیب چې دی ولیدی نو یې د ده په وړاندې نارې کړې، لا اله الا الله سلیمان نبی الله. دیب چې دغه راز کلمه وویله نو یې ماهیګر ته داسې زارۍ پیل کړې: ای د خدای نبی، ما مه وژنه، زه نور بیا ستا له خبرې څخه نه اوړم او نه دې له امره څخه سر غړوم. ماهیګر دته په مقابل کې وویل: ای سرغړونکی، ته وایې چې سلیمان د خدای نبی هغه خو 1000 کاله پخوا لا جامې کټ کړې دي او دا ګړی موږ د آخري زمانې په هغه پړاو کې ژوند کوو چې ته دې په هسته نو ژر تر ژره دا دنیا پای ته رسیږي. اوس ته خپل سرګذشت راته بیان کړه چې تا ته څه در پیښه سوې ده او ولې په دغه چاټۍ کې دننه بنده سوې وې. د ماهیګر خبره چې سرکښه دی واورېده نو یې په لوړ غږ وویل: لا اله الا الله. اوس نو خوښي کوه ماهیګره. هغه نو په ښه زړه ځینې وپوښتل: د څه شي له بابته پر ما باندې د خوښۍ زیری کوي؟ دی په ځواب کې ورته راغبرګه کړه: زیری مې له دې درکه دی چې همدا دقیقه تا په ډېر سخت مرګ باندې وژنم او خوله دې در پټوم. ماهیګر ژړغونی سو او چیغه یې کړه: د دیبانو سرخیله، ته د دغسې زیري په شیرنۍ کې په دې ارزه چې د خدای له ساتنې څخه محروم سي. ای لعنتي اشا، ته نو په دې سبب ما وژنې او هم په دې وجه زما د ژوند اخیستو ته اړتیا لري چې د چاټۍ له توره قیده څخه مې آزاد کړي او د سمندر له تله څخه مې د ځمکې مخ ته راوویستې. دی وړه نه راوړه. د ماهیګر په ځواب کې وویل: له ما څخه د نجات امید مه کوه، بلکې دا هیله راڅخه وکړه چې په کوم مرګ غواړې چې مړ سې او په کوم راز وژلو غواړې چې ووژل سې. د دې ډارونکي بیان اورېدو سره د ماهیګر له خولې څخه یوه چیغې ووته: په کومه ګناه ته ماته دغه راز ایداد راکوي؟ دی به د پوښتنې په ځواب کې څرګنده کړه: زوړ ماهیګره، زما سرګذشت ته غوږ ونیسه. ماهیګر چې د دې ناببره ټکي په سخته تنګسه کې لوېدلی و نو یې سوړ اسویلی وکښی او د زړه په زور یې وویل: وایه دیبه، قصه دې کوه، مګر لنډه یې کوه، ځکه له ډېر خولتنګۍ څخه مې ساه پزې ته را رسېدلې ده. دیب نو په خپله قصه خوله ورته پورې کړه: ماهیګر کاکا، تا ته دې ویل سوي وي چې زه د هغو دوو سرکښو اجنو له جملې څخه یم چې یو یې زه او بل یې سخر نومیدی. موږ د سلیمان بن داود له امرونو څخه نافرماني کوله. سلیمان پیغمبر موږ ته خپل وزیر آصف برخیا راولیږه. هغه زه د خپلې خوښې پر خلاف په زور او سپکاوي باندې د سلیمان نبی حضور ته وروستم. سلیمان علیه السلام چې ولیدلم زما په مقابل کې د خدای په نامه ساتنه وغوښته، یعنی اعوذ بالله یې وویله او ما ته یادونه وکړه چې په غیب ایمان راوړم او د ده واکمنۍ ته غاړه کېږدم. خو ما د خبرې له منلو څخه ډډه وکړه. بیا یې نو دغه چاټۍ راوغوښته او زه یې په هغې کې دننه بندي کړم. د چاټۍ سر یې په سر په کلک وتاړه او پر هغه باندې د اسم اعظم چاپ ولګاوه. بیا یې نو پریانو ته حکم وکړي چې دا چاټۍ واخلي او د سمندر په منځ کې وغورځوي. ما د سمندر په تل کې پوره 100 کاله تیر کړه او په زړه کې مې له ځانه سره وویل: که څوک پیدا سو چې ما خوشی کړي زه به هغه د تل لپاره بډای کړم. خو په 100 کاله کې هیڅ څوک نه سو پیدا چې ما له دې بند آزاد کړي. بله صدۍ چې تېره سوه نو بیا مې له ځانه سره هوډ وکړ چې که هر چا له بندیتوب څخه راوویستم نو هغه ته به د مځکې د سر ټولې خزانې پرانیزم. بیا هم داسې څوک پیدا نه سو چې خوشی مې کړي. 4مه پېړۍ هم پر وتو سوه او ما ژمنه وکړه چې زه به د خپل ژغورونکي او خلاصونکي 3 غوښتنې سرته رسوم. خو څرنګه چې پېړۍ او صدۍ تېرېدې نو په نامعلومه انتظار کې مې خلق ډېر تنګېدی. څو بالاخره مې زړه ته وویل چې که چا زه همدا ګړی خوشی کړم نو به یې هرومرو وژنم، خو له دې امتیاز سره چې له هغه به دا پوښتنه کوم چې په کوم راز مرګ یې خوښه ده چې مړ سي. ماهیګر چې د دې دا ناکاره تقریر واورېدی نو په کرګۍ له خولې څخه دا خبره وخته: سخته عجیبه چې زه نو ستا د خلاصون دپاره په همدغه شیبه کې راغلم. ما له مرګه وژغوره، الله دې تا وژغوري. دیب ته یې زیاته کړه: ما مه ورانوه، رب دې تا ته په هغه چا باندې بری درکړي چې غواړي تا وران کړي. سرزوره دیب عاجزه ماهیګر ته په خشکه خبره راغبرګه کړه چې دا ومنه چې ستا مرګ حتمي دی، خو تش خپله دونه غوښتنه دې راته ووایه چې غواړې په کوم مرګ باندې دې مړ سې. سره له دې چې د ماهیګر زړه ته د دیب دا خبره ولوېده چې بې له مرګه خو مې کورټ نه پرېږدي
اما بیا یې هم دیب ته د عاجزۍ مخ ور واړو او ځینې ویې غوښتل د هغو کړو په انعام کې چې له تورتم څخه مې راوویستې او آزاد ژوند ته مې راخلاص کړې ما ته بښنه وکړه. دیب ورته غړوم ووهل. زه دې همدا دی د هغو کړو په انعام کې وژنم چې له بنده رایله کړم. د ماهیګر خوله بیا هم ونه درېده او په کاږه مغزي ورته څرګنده کړه. ای د دیبانو میره، ما ستا سره ښه وکړه، خو ته په بدل کې له ما سره د بدو اراده لرې. هغه متل پوره رښتیا ده چې په دې بیت کې راغلی دی. د ژوند په کشالو کې سړی سم په دې پوهیږي، ښه مه کوه په خپله بد به هم نه در رسیږي. د ماهیګر زارۍ، جګۍ، متلونه، بیتونه چې هر څه د تور دیب ته وړاندې سوه د هغه په زړه کې د رحم اوبه نه وې توی سوې او نو ځکه یې په ډېر غضب یې تکرار کا. ژر کوه ستا مرګ حتمي دی. د دې ګواښ سره ماهیګر د یو چل په فکر کې سو او ځان ته یې داسې ډاډ وباښه دا پیری دی او زه انسان یم. حق تعالی جل جلاله خو ما ته پر عقل را بخلی دی. اوس په کار ده داسې یو بندوبست چورت ووهم چې څرنګه د چل او پوهې په وسیله په دې حال کې چې دی زما د مرګ دپاره د درواغو پلمه جوړوي او غواړي په خبیثه مکارۍ او ناوړه ټوکمارۍ ما له منځه یوسي، پر ده باندې بلاس برسي او د هلاکت په تلکه یې کېباسم. دا مهال ماهیګر ته په خیال کې یوه نښه ور وګرځېده او سمدستي له دیب څخه په ټینګه وپوښتله، ښه زما مرګ خو حتمي دی؟ دیب ورته وغړمبېدی چې هو. وروسته ماهیګر پر دې باندې غږ وکړ، زه له تا څخه یو شی پوښتم او ستا دې په هغه اسم اعظم قسم وي چې د سلیمان بن داود علیه السلام پر ګوتمۍ باندې نقش سوی ده، که به رښتیا نه راته وایي. دې په ځواب کې سر ورته وښوراوه چې ښه دی رښتیا درته وایم، پوښتنه دې کوه او خبره دې لنډوه. هغه مهال چې دیب د ماهیګر له خولې د اسم اعظم یادونه واورېده نو بدن یې پړک واخیستی او په ریږد کېوتی. ماهیګر خپله پوښتنه داسې را دمخه کړه، ته وایې چې په دې وړه چټۍ کې دننه وې، خو دې چټۍ ته چې ګورو حتی یوازې ستا د لاس یا د پښو یوه خمچه ګوته نه پکې ځایږي. دا نو څرنګه کیدای شي چې ته ټوله په دغه کوچنوټې چاټۍ کې دننه ځای سوي وې؟ دیب وویل دا نو ته نه منې چې زه په دې کې دننه وم. په ځواب کې ماهیګر څرګنده کړه چې ستا خبره هېڅکله تر هغو پورې نسم منلی، څو دي چې په خپلو سترګو هلته دننه ونه وینم. څه مهال چې نکل دې ټکي ته راورسېدی نو شهرزادې بیبي خپلې شهلا سترګې ورو ورو د اسمان شرقي پلو ته واړولې او د سهار له سپېدو له لیدو سره د حکایت روان بهیر په همدې ځای بسیدو ته ورساوه.